د همیشه او د ساتلو 12 برکتونه. اول، هر اندام یې د الله جی ذکر کوي. دویم، تکبیر اوله ترې نه پاتې کیږي. دریم، کله چې ویده کیږي نو ملائکې ساتنه کوي. څلورم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو پابندي به نصیب شي. پنځم، الله جی به فقیری لري او حاجت به پوره کړي. شپږم، په اسمان کې موجودې ټول ملائکې ورته له الله جی نه د بخښنې دعاګانې غواړي. اووم، د مرګ پر وخت به غوږ کې داسې غیبي اواز وشي: ای زما بنده، غم او ویره مه کوه، ځکه چې زه له تا نه راضي یم. اتم، د مرګ سختي به پرې اسانه شي. نهم، د کرام الکاتبین ملائکې قلم به هر وخت د ده د ثواب په لیکلو بوختې وي. لسم، الله جی به ورته د عبادت توفیق ورکړي. یولسم، زړه به هر وخت نرم وي. دولسم، د الله تعالی د نیکو بندگانو په صف کې براپورته شي. د ثواب جاریه لپاره ملګرو سره شریک کړئ.